د انار خوړلو 10 جالبې او په زړه پورې ګټې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. خوښ یم چې په یوه نوې طبي ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره حتما ضرور سبسکرایب کړئ او همدغه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. د انارو 10 جالبې روغتیایي ګټې. اول، انار مردانه کمزوري له منځه وړي. انار داسې انټي اکسیدونه لري چې د شریانونو د سختېدو یا بندېدو خطر راکموي او مردانه کمزوري په بشپړ ډول له منځه وړي. دویم، د تبې او پړسوب مخه نیسي. انار پوره ویټامین سي لري چې د تبې، پړسوب، ټوخي او ستوني درد په راکمولو او د هغه په مخنیوي کې د لید وړ مرسته کوي. دریم، د کمخونۍ مخه نیسي. کله چې په زیاته پیمانه انار وخورئ نو د هغه پرېمانه اوسپنې له امله چې په دې میوه کې ده ستاسو د وینې هوموګلوبین زیاتیږي، نو په دې اساس د کمخونۍ له درملنې سره هم د لید وړ مرسته کولی شي. څلورم، انار کولی شي چې د ارتروز او مفصلي ناروغیو مخه ونیسي. په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې دغه میوه په ورځنۍ توګه وخورئ. د دې میوې په خوړلو سره ستاسو هډوکی قوي کیږي او نور به بیا هیڅکله د دغې ناروغۍ په اړه اندېښمن نه یاستئ. پنځم، که غواړئ داسې څه وخورئ چې اشتها مو زیاته کړي نو انار ښه میوه ده. په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره. تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته له ډوډۍ مخکې د انارو اوبه ورکړئ څو وروسته له ډوډۍ خوړلو پورې خوند واخلي. شپږم، که د هاضمې له ستونزې سره مخ یاستئ نو دغه میوه باید په مکرره توګه وخورئ. دغه میوه بېلابېل انزایمونه لري چې کولی شي د بواسیرو او همدارنګه د هاضمې له خراب سیستم سره مو مرسته وکړي او حتی دغه میوه د کولمو منګونه هم له منځه وړي. اووم، د اسهال د مخنیوي ښه درمل دی. انار کولی شي اسهال راکم کړي او یا حتی بیخي ودروي. اتم، د وینې فشار نورماله ساتي. د انار هره ورځ خوړل له هغو کسانو سره ډیره مرسته کوي چې د وینې لوړ فشار لري او کولی شي د وینې فشار یې تر 5 سلنه راکم کړي. یادونه: انار که ګټې لري خو څو محدود جانبي عوارض او زیانونه هم لري چې باید ورته پام وي. اول، هغه میرمن چې بارداره ده او یا خپل ماشوم ته شیدې ورکوي مخکې له دې چې دغه میوه وخوري باید له خپل ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه ښایي په دې حالت کې ځینې زیانونه ولري. دویم، انار ښایي د وینې فشار یو څه ښکته کړي. د انار اوبه کولی شي چې هغه کسان له ستونزې سره مخ کړي چې د وینې ټیټ فشار لري. دریم، انار ښایي د وینې پر فشار اغیزه وکړي. دا کار ښایي د وینې د فشار کنټرولولو سره د جراحي په عمل کې تداخل رامنځته کړي. په یاد ولرئ چې له جراحي عملیاته 2 اونۍ وړاندې د انار خوړل او د هغه د اوبو څښل ودروئ. څلورم، که څه هم انار د شکر د مخنیوي لپاره ګټوره میوه ده نو هغه کسان یې باید ونه خوري چې په دې ناروغۍ اخته دي ځکه انار زیات قند لري. دوستانو دا وه زموږ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره حتما ضرور سبسکرایب کړئ او همدغه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت. الله مو مل شه.